د اسلامي امارت لخوا دوه ستر اقدامات او پرمختګونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پر برېښنا څانګې د پانګې ډېرېدو په موخه د پانګونو د جلب ریاست جوړ شو. د برېښنا شرکت په اډانه کې پر برېښنا څانګې د پانګونو د ډېرېدو په موخه د پانګونو د جلب ریاست جوړ شو. د برېښنا شرکت ویان وایي دغه شرکت پانګوالو ته ډېرې اسانتیاوې برابروي او په وینا یې کورنۍ او بهرني شرکتونه کولی شي د هیواد پر برېښنا څانګو پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو شنونکي بیا پر دې باور دي چې افغانستان د اوبو ډېرې سرچینې لري او په وینا یې د برېښنا پر څانګو پانګونې به د هیواد د اقتصاد پر ودې هم اغیز وکړي. بلخوا هیواد کې د اوبو بندونو د پاکولو لپاره 107 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي دغه وزارت د اوبو د بندونو د پاکولو او بیارغونې لپاره څه باندې 107 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي او د اوبو د بندونو د ساتنې او څارنې په نامه یې یوه خپلواکه اداره جوړه کړې ده. د اوبو او برېښنا وزارت ویان زیاتوي چې د دې وزارت لخوا د نغلو، سروبي او درونټې بندونو د پاکولو لپاره تخنیکي ټیمونه ګمارل شوي او د دغه بندونو د پاکولو لپاره کار روان دی. بلخوا په ولایتونو کې د اوبو د کانالونو یو شمېر مسؤلین وایي چې د 20 کلونو جګړو له امله ډېری کانالونه ویجاړ شوي دي چې بیارغونې ته اړتیا لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړوند مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.